څنګه له زکامه ځان وژغورو؟ د یخ هوا له راتلو سره سم یا د ژمي له موسم څخه وړاندې زیاتره وګړي په زکام، تبې او ستوني دردونو د اخته کېدو له کبله اندېښمن وي، چې زیاتره د دوی په ورځني ژوند او فعالیتونو اغیزه کوي. د دې د مخنیوي لپاره ځینې داسې اسانې لارې شته چې له اندېښنې مخ خلاصولی شي. په منظم ډول لاسونه پرېمنځل. په یخ هوا کې پر زکام د اخته کېدو لاملونه بېلابېل ویروسونه دي چې د ککړتیا له کبله رامنځته کېږي او له یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. دغه ککړتیا د انسانانو لاسونو ته د دروازې د بندونو او په بېلابېلو داسې څیزونو لګولو له امله چې په عامو ځایونو کې استعمالیږي رسیږي. د همدې کبله پوهان په پرلهپسې ډول د لاسونو په پرېمنځلو سپارښتنه کوي. تمرین کول. تمرین یا ورزش کول په ځانګړي ډول په پاکه او آزاده هوا کې د زکام د مخنیوي بېسارې درملنه ده. خو په زکام له اخته کېدو وروسته له تمرین څخه احتیاط پکار دی، ځکه چې بدن استراحت او آرامتیا ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې د زکام، تبې یا ستوني دردونو درملنه که په سمه توګه او پر وخت ونشي، ممکن د جدي ناروغیو لامل شي. شونې ده وګړي د زړه، نمونیا، غوږونو او سینه بغل له انفیکشن سره مخ شي.